بچی هغه پلار تر خوړل خو په نیمو شپو را پیدا کېږي خو زه ورځم که دا ګاونډي کور وي نو دی به هسپتال ته بوځي وړي پورې کېنه راځه ناستې له نیو راغلې خو باغې لور مې دړ راغلی دی هر اندر جګ هسپتال ته یوسه احمده ته کور کېنه بچي زه ماشومه ډاکټر له رسوم څه چې لور راځه لږ زر که دړ پې ډېر زیات دی دادا پورې داسې کار وکړه ته کور کېنه او زه دا په منډه ډاکټر له رسوم نور څه پیسې درکړم نه ته صرف دوا کوه چې موږ خدای په خیر بوځي او په خیر هم راولي الله په جوزه کې مې خیر واچي الله دې خوشحاله کړه وروره اړه بچي خدای به خیر کړي خیر ورا څوکې او ما نه څه غواړې بس زه چېړ څوک یم خو چې څه در سره یي نو ښه پر ځای راله راکړه یې وروره دا خو زما خپله ماشوم هم نه ده او دا ماشوم هسپتال ته بوځم د ګاونډیانو ده مهرباني وکړه ما پرېږده چې د دې ماشوم علاج وشي ماشومه پرېږده بس چې څه مې درته ووي بس هغه ومنه ور هسې نه چې زما د لاسه څه ډز مزه شي او خپل خوندې د خپلې غاړې شي دا واله خو ډېر بد دې وکړه دا موبایل هم واله ودرېږه سیده ځه چې په شا ونه ګورې شابه ګاونډی مې لوټ کړ او ګاونډی خو مې 5,000 روپۍ روز ګټي او په دې پیسو د ده اسم نه کېږي او زما پې ډېر لېڼ روان شو خو کور ته ورځمه چې نن خو به پې چېرته ښه شي وخورو که نه خو دا ګټه همدلته لرې کومه چې څوک راباندې پوه نه شي او پیسې څه کې موبایل نه موبایل هم تو شو خو دا موبایل بندومه چېرته رنګ مې پې کور ته رانه شي خو دا څوک کس هم نشته بس ځمه کور ته ځان راسو سړیه کوم خواته وې په نیمو شپو وګرځې ولې ښځې څه چل شوي څه مرګ دې په مخ راغښتې دي ته د کور د حالات نه څه خبرې په نیمو شپو وګرځې د ونډانو سره د کور د حالات نه چېرته خبرې په شیما دړ راغلي وو خدای دې دا ګاونډي خوشحاله کړي چې هسپتال ته یې بوتله دا څه وې په شیما بچې مې دړ راغلی وو دا څه وې بس ته دوا کوه زه ځم چې 1,000 روپۍ ځان ورسوم چې کم خوا بوتله ګاونډي زما لور څنګه شو خیر وروره یو بدبخته ران لر کې بټوه واغشته او ما ستا لور بچ نه کړې شوه ما خو هسپتال کې ډاکټرانو ته ډېرې مینتې وکړې چې مهرباني وکړې د علاج وکړې زه به له سار پیسې راوړم خو هغوی د دې علاج ته غاړه کېنښوده او دا لار کې مړه شوه دا څه وې ګاونډي دا څه وې دا ظلم ما ځان سره په خپلې وکړم یې وروره د دې خبرې د څه مطلب دی ګاونډي مطلب مې دا دی چې لږ وخت مخکې تا دا جینۍ زغلوله ډاکټر خو ما ته دا پته نه وه چې دا زما لور ده هغه بټوه او هغه موبایل ما درنه واخیست د خدای بنده د خدای بنده تا خپله لور بیله چې تا ما نه دا بټوه واغشته تا خپله لور بیله یا الله توبه خو دا غلا نن ما نه وکړې نو زما لور به نه مړه کېده ما وکړه ګل په شان د لور جون بیلو یا الله ته ما معاف کړې یا الله معاف
गावंडी ته جړه نه سنه جوړیږي راځه چې دا ماشومه کور ته بوځو